जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم، زه حاضر یم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید باندې چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. نن ما دا کلاس راوړی دی، دا به وړوکی شان کلاس وي، ډېر غټ کلاس به نه وي. زما به کوشش دا وي چې ډېر غټ نه شي، خو په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش مشکل الفاظونه یعنې ګران ټکي راوړي دي. د دغه ټکو معنی به درته هم کومه او دا ټکي به په جمله کې هم استعمالومه. د دغه جملو معنی به درته هم کومه چې تاسو په دې باندې صحیح پوه شئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې ټول درود پاک ووایئ او د کلاس شروعات د درود پاک نه وکئ. د کلاس اولنی ټکی چې زه تاسو ته ووایم سلایټلی. د سلایټلی مطلب دی لږ شان. دا چې تاسو ته زه په جمله کې استعمال کوم، تاسو به په دې باندې پوه شئ. I was slightly surprised. I was slightly surprised. زه لږ شان حیران وم. I was slightly surprised. surprised وایي حیران ته. زه لږ شان حیران وم. داسې ګورئ، مخکې ټکي ته وګورئ تاسو. somewhat. د somewhat مطلب دی څه حده پورې. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. He was somewhat doubtful. هغه د څه حده پورې شکمن و، یاره هغه په ما باندې د څه حده پورې شکمن و. نو د دغه څه حده پورې تاسو ویلی شئ somewhat. He was somewhat doubtful. هغه د څه حده پورې شکمن و. بیا بل مخکې ټکی چې کوم دی هغه دی equally. د equally مطلب دی یو شان. ګورئ دې ته share the cake equally. share the cake equally. کیک یو شان تقسیم کا، یعنی کیک یو شان تقسیم کا، چاته زیات کم مه ورکوه. share the cake equally. کیک یو شان تقسیم کا. بیا دی بیسیکلی. بیسیکلی وایي بنیادی ته. ګورئ د دې استعمال ته. I am basically from Peshawar. زه بنیادی د پیښور یم، یعنی زما پیدایش په پیښور کې شوی دی، زه په بنیادي طور باندې د پیښور یم. I am basically from Peshawar. زه بنیادی د پیښور یم. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی initially. initially مطلب دی په شروع کې. initially I was shocked. په شروع کې زه حیران ام. shocked وایي حیران ته. initially I was shocked. په شروع کې زه حیران ام. بیا به مخکې ټکي ته لاړ شو. مخکې چې کوم ټکی دی gently. په نرمۍ سره. gently په نرمۍ سره. do it gently. دا په نرمۍ سره کوه. مونږ وایو که نه چې دا کار په نرمۍ سره کوه. do it gently. دا په نرمۍ سره کوه. بیا مخکې ټکی چې کوم دی hopefully. د hopefully مطلب دی امید دی، چې مونږ وایو که نه امید دی. چې ګورئ چې استعمال یې وشي تاسو به پوه شئ. hopefully you will understand. امید دی چې ته به پوه شي. hopefully you will understand. امید دی چې ته به پوه شي. صحیح شوه. بیا بل ټکي ته وګورئ ټوټلی. په مکمله توګه. ټوټلی په مکمله توګه. I totally forgot. زما نه په مکمله توګه هیر شو. تا ماته دا کار ویلی و، خو زما نه په مکمله توګه هیر شو. I totally forgot. زما نه په مکمله توګه هیر شو. جی بیا مخکې چې بل کوم ټکی دی هغه دی twice. دوه ځل. یو ځل دوه ځل.
I watched it twice. ما دا دوزل کتلی. مړه دا میچ ما دوزل کتلی. I watched it twice. ما دا دوزل کتلی. Everywhere. Everywhere مطلب دی هر چرته. ګورئ استعمال ته. Air is everywhere. هوا هر چرته ده. هوا خو تاسو ته پته ده په هر ځای کې لګي که نه، په هر ځای کې وي. Air is everywhere. هوا هر چرته ده. Obviously. د obviously مطلب دی څرګنده یعنی ښکاره. Obviously he is lying. ښکاره ده چې هغه دروغجن دی، یعنی ښکاره ده څرګنده ده چې هغه دروغجن دی. Obviously he is lying. ښکاره ده چې هغه دروغجن دی. بیا مخکې ټکي ته وګورئ. perfectly. د perfectly مطلب دی پوره. I am perfectly fine. زه اوس پوره ښه یم. I am perfectly fine. زه اوس پوره ښه یم. suddenly. د suddenly مطلب دی ناڅاپه. It happened suddenly. دا ناڅاپه وشو. It happened suddenly. دا ناڅاپه وشو. یو کاری کنه او سمدستی ناڅاپه وشي، مونږ وایو دا ناڅاپه وشو، دا کار را سره بس ناڅاپي داسې وشو. It happened suddenly. دا ناڅاپه وشو. د suddenly مطلب څه شو؟ ناڅاپه، اچانک. truly. پرشتیا. It is truly beautiful. دا پرشتیا ښکلی دی. It is truly beautiful. دا پرشتیا ښکلی دی. all together. د all together مطلب دی بیخي. That is all together wrong. دا بیخي غلط دی. That is all together wrong. یعنی دغه بیخي غلط دی. صحیح ده؟ دغه بیخي غلط دی. That is all together wrong. دغه بیخي غلط دی. او بیا دې سره یو شان ټکی دی تړلی. together. د together مطلب دی یو ځای. We are all together. مونږ ټول یو ځای یو. We are all together. مونږ ټول یو ځای یو، یعنی مونږ په یو ځای باندې یو. مونږ ټول په یو ځای باندې یو. بیا دی deliberately. په ناغرضۍ سره. deliberately په ناغرضۍ سره. He did it deliberately. هغوی دا په ناغرضۍ سره کړی. He did it deliberately. هغوی دا په ناغرضۍ سره کړی، یعنی دا کار هغوی په ناغرضه سره وکړو، ځان یې ناغرضه کو او دا کار یې وکړو. He did it deliberately. هغوی دا په ناغرضۍ سره کړی. hardly. په سخته سره. hard وای سخت ته او hardly په سخته سره. He hardly goes there. هغه په سخته سره ځي دلته. He hardly goes there. هغه په سخته سره ځي دلته. بیا بل چې مخکې کوم ټکی دی هغه دی unfortunately. په بدقسمتۍ سره. unfortunately he failed. په بدقسمتۍ سره هغه فیل شوی. unfortunately he failed. په بدقسمتۍ سره هغه فیل شوی. او بیا د دې سره یو شان ټکی چې کوم دی fortunately. د fortunately مطلب دی په خوش قسمتۍ سره. fortunately he passed. په خوش قسمتۍ سره هغه پاس شو. fortunately he passed. په خوش قسمتۍ سره هغه پاس شو. بیا بل مخکې ټکی چې کوم دی therefore. د دې دپاره. therefore د دې دپاره. therefore I called you. د دې دپاره ته ما راغوښتی یې. therefore I called you. د دې دپاره ته ما راغوښتی یې. بل مخکې ټکي ته وګورئ
everywhere. د everywhere مطلب دی په هر ځای کې. we search everywhere. مونږ په هر ځای کې وکتو، یعنی هغه نو ما په هر ځای کې وکتو. دا سیستا ما ته یاد کړی و خو دا نو ما په هر ځای کې وکتو. we search everywhere. مونږ په هر ځای کې وکتو. usually په عامه توګه، یعنی په عام طور. I usually wake up at 9. زه په عامه توګه 9 بجې پاسم. I usually wake up at 9. زه په عامه توګه 9 بجې پاسم، یعنی زه د خوب نه په عامه توګه باندې په روټین کې 9 بجې پاسم. ګورئ د کلاس د اخیرني ټکي ته وګورئ. often. د often مطلب دی اکثر. په دې often کې تاسو ټي هم وینئ خو دا ټي سایلنټ ده، دا نشي ویلی. دا ویلی شي OFEN often. دا ټي پکې سایلنټ ده. he often comes late. he often comes late. هغه اکثر ناوخته راځي. he often comes late. هغه اکثر ناوخته راځي. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي، که تاسو په توجه سره اورېدلی وي. که تاسو په توجه سره نه وي اورېدلی، زه تاسو ته بیا هم وایم چې دا کلاس را ترسره کړئ او بیا یې وګورئ، په توجه سره یې وګورئ. دا ستاسو دپاره ډیر پایدار کلاس دی. د دې نه تاسو ډیر ښه انګلیش زده کولی شئ. زما دغه محنت او دغه خواري مې وه چې ستاسو دپاره مې وکړله او ستاسو دپاره مې راوړله، دا کلاس مې تیار کو. اوس ډیپینډ په تاسو ده، منحصر په تاسو ده چې تاسو دا یادوئ او که نه یادوئ. که تاسو دا نه یادوئ نو یقین وکئ چې د خپل ځان سره زیاتې کوئ، تاسو ته په فری کې په مفتو کې میلاو شي. او د یو څو منټو کلاس وي نو ستاسو دپاره ډیر ضروري دی چې تاسو ښه په غور سره په توجه سره دا ګورئ او د دې د یادولو ښه پوره کوشش کوئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.